په کمره کې ډیره زیاته خاموشي وه. دوی درې سره د قاضي په حضور کې ناست وو او د قاضي د فیصلې په انتظار وو. قاضي په یو ډیر غټ سوچ کې ورک وو. ولې د ده مخ ته یو داسې کیسه راغلې وه چې د هغه فیصله کول د قاضي دپاره ډیر مشکل ښکاره کېدی. دا درې سړیان چې د قاضي مخ کې ناست وو دا په حقیقت کې ډیر ښه یاران وو. په دې کې د یوه نوم لقمان و، د ابل نوم عبدالله و او د ابل نوم عبیدالله و. د کیسې حقیقت داسې و چې دوی درې سره دوستان یو ورځ په کمره کې ناست وو. په دې کې د دوه دوستان په آپس کې شطرنج کاوه او د دریم دوست دغه ورته ناست و. څه ټیم بعد داسې وشو چې د شطرنج یو ګټی ورک سو. نو دا درې سره دوستان په کمره کې په دا ګټې پسې ډیر وګرځېدو، خو د شطرنج دا ګټې دوی ته نسو میلاو. اوس دوی پر دا نتیجه باندې راورسېدو چې د شطرنج ګټې په دې درو کې د یوه سره سته، خو د یو د بل د عزت په خاطر دوی یو بل ته دا نسو وایي چې دا ګټې د چا سره دی. ولې دوی ډېر ښه یاران وو، د یو بل یې ډېر عزت کاوه او یو پر بل دا شک ګمان هم نسو کوی چې دا ګټې به د چا سره وي. نو د دې د فیصلې دپاره دوی دا سوچ وکړي چې راځي قاضي ته ورسو، قاضي به زموږ دا فیصله راوکړي. نو دا درې سره دوستان د قاضي په حضور کې حاضر سو او قاضي ته دا ټوله کیسه وکړه چې دوی درې په یو کمره کې شطرنج کاوه او د شطرنج یو ګټی ورک سولو. قاضي چې دا کیسه واورېده په ډېر غټ سوچ کې مبتلا سو او په ډېر غټ سوچو کې ورک سو. لږ ساعت بعد قاضي یو غټه ساه وکشه او دوی درو دوستان ته وویلې چې زه به دوی ته یو کیسه وکم. او بیا یې ورته وویلې چې یو دوه دوستانو په یو کلي کې اوسېدل او د یو بل یې ډېر زیات خیال ساتئ. په خاندان کې چې به هره مسله راله دا دوه دوستان به د رولو زیات یو د بل خیال ساتئ او هغه مسله به حل کله. کله چې به چا یو تاوان وکړي دا بل دوست به د بل دوست مدد وکړي او دا رقم د یو پر بل باندې ډیر زیات ګران و. دا دوه دوستانو کې د یوه نوم افتاب او د بل نوم انور و. یو ورځ انور ته خپل پلار دا حکم ورکړي چې په فلاني ښار کې زموږ مځکه ده، ته ولاړ سه هغه مځکه آباده که، پر هغه باندې خپله کیتي باړي شروع که. انور چې د خپل پلار حکم یې نسو ماتوی، نو لحاظه د افتاب سې رخصت واخیستی چې زه سبا فلاني ښار ته ځمه، هلته زموږ ابایي مځکه ده، هغه آبادومه، لحاظه ما او تا سره جلا کیږو، خو ما او تا به یو د بل سره خپل حالات زندگی معلومېدنګ دپاره یو بل ته خط لیکو او د یو بل سره دا وعده وکړه چې په دا خط کې به یو بل ته همیشه رښتیا وایو. نو څه ټیم تیر سو، انور په یو لیر ښار کې خپله په مځکه باندې کیتیباړي شروع کړه، جبکې آفتاب په هغه کلي کې په کیتیباړي باندې مشغوله و. په دې کې یو دوه درې کاله تیر سو، د حج شپې رالې. آفتاب و انور ته دا خط ولیکئ چې زه د حج اراده لرم او تا ته هم دا دعوت در کوم چې زما سره د دې واره په حج باندې په سفر باندې ولاړ سه. دا خط چې انور ته میلاو سو، انور ډیر زیات خوشحاله سو چې د ده دوست آفتاب د حج په سفر باندې روان دی، خو سات دی پریشان هم سو چې دا آفتاب و ده ته هم دعوت ورکړی دی. او مسله دا وله چې د انور په ښار کې په هغه ټیم باندې ډېر زیات سیلاب راغلی و او د ده چې کومه کیتي باړې وه هغه ډېره زیاته خرابه سوې وه او ده په دا شپو کې دومره کار کړی و چې د ډېر کار څه دی زیات بیماره سوی هم ولو. خو دا خبره د آفتاب ته نسوه کوی، ولې چې د دې سره به آفتاب ډېر زیات غمګینه سوی وای، ډېر زیات پریشانه سوی به وای. خو بیا ده ته دا خبر ور په یاد سوه چې ما د آفتاب سره وعده کړې ده چې زه به همیشه وده ته رښتیا وایم. نو لحاظه د خپل ټوله کیسه و آفتاب ته ولیکله چې زما په علاقه باندې سیلاب راغلی دی او زما چې کومه کیتي باړې ده هغه ډېره زیاته خرابه سوې ده، لحاظه زه ډېر په زیات پریشاني کې یم. زه ستا سره په حج په سفر باندې نسم تللی
او دا خط آفتاب ته راواستوي. دلته چې آفتاب له دا خط راورسېدی دی ډېر زیات پریشان سو او د خپل حج اراده یې پرېږدله. د ځان سره یې څه ضروري سامان راواخیستی او کومې چې د ده سره پیسې وې هغه یې د ځان سره راواخیستې. پر یو اس باندې سپور سو او د انور د ښار و طرف ته روان سو. پر لارې باندې د ډېر زیات سفر وکړي. 2-3 ځایه رکاو هم سلو او بیا د ده په لار کې یو ځنګل رالی. د ده کوشش دا و چې زه دا ځنګل په ډېره تیزي سره تیر کم، ولې په ځنګل کې د شپې د تیرېدلو ځایګی هم نه دی معلوم. نو لحاظه د خپل اس باندې ډېر زیات کوشش وکړي چې د ځنګل زه ووځم، خو پر ده باندې ماښام سو. نیمه شپه چې سوله آفتاب پر اس باندې روان و. د ده مخ ته یو 6 کسان راولوېدو چې د هغو په لاسو کې تورې وې، نیزې وې او ده یې ودراوی. د دا ډاکوګانو سردار رامخته سو. آفتاب ته یې وویلې چې ستا سره هر څه سامان دی هغه موږ ته راکړه، کنې موږ به تا قتل کړو. آفتاب ډېر زیات منت سماجت ورته وکړي. د ډاکو سردار ته په غاړې کې او بیا دا کیسه ورته وکړه چې دی د یو دوست خواته روان دی، د هغه مدد کوي. دی داسې د حج دپاره تلی، خو بیا د ده دوست خط ته میلاو سو. هغه ډېر زیات په پریشاني کې دی. دی د هغه د مدد دپاره روان دی. د ده سره څه پیسې ورسره دي، هغه خپل دوست ته ورکوي. او بیا دا یقین دهاني ورکړله د سردار ته چې زه د خپل دوست له ځم، د ده چې هر څو پیسې په کار وې هغه هغه ته ورکم، هر څو پیسې چې پاتې سوې هغه زه برته تاله راوړم او دا زما ستا سره واده ده. بیا که ته وغواړې ته ما قتل کوی هم سې او که وغواړې ما ایله کوی هم سې. نو دا سردار چې د آفتاب خبرې واورېدې ده ته یې وویل ټیک دی، ته زما سره واده کړې ده، لحاظه ته ولاړ سه. دلته آفتاب چې د انور په خوا روانېدی، انور ته یو خط هم لیکلی و چې زه ستا په لوره د روان یم، ته پریشانه کېږه مه، انشاءالله زه به ستا ټولې مسلې در حل کمه. ما داسې پیسې راخیستې دي، ستا پریشانانې به حل سي. انور ته چې دا خط راورسېدی دی په دا خبر سو چې آفتاب د ده ښار ته را روان دی. نو لحاظه ده دا کوشش وکړي چې آفتاب نوی سړی دی، ته ته زما د ښار لارې نه دي معلوم، لحاظه دی به په مخ کې لږ راووځي، بیا به دوی دواړه و ښار ته راننوځي. انور چې د خپل ښار سره راووتی، د ده سره داسې وسو چې دی په یو غټه کایي کې ایله سو او ورځې پر ځې باندې مړ سولو. دلته آفتاب د ده کور ته راورسېدی. کور ته چې راورسېدی ده ته دا معلومه سوله چې د ده ډېر خوږ یار انور چې دی هغه وفات سوی دی. دا خبره د ده دپاره ډېره غټه د پریشانۍ باعث وله او دی ډېر زیات غمګینه سو. یو ورځ 2 هلته په سوق کې تېرې کې بیا دته د هغه ډاکو واده ور په یاد سوله چې زه به برته د ډاکو سردار له ورځم، هغه ته به دا ټولې پیسې ور حواله کوم، ولې دغه سره ما واده کړې ده. نو آفتاب چې برته د ځنګل په خوا رالی، هغه سردار یې پیدا کړي. سردار ته ټولې پیسې ورکړلې چې دا زما کوم دوست خواته چې زه روان وم او خو مړ سولو، دا پیسې ما تاله راواخیستې، دا پیسې اوس ته زما څه واخله او ما هم د قتل که، ولې زما د دوست بغیره ما ته د دنیا ژوند هېڅ خوند نه راکوي. دلته ډاکو چې د ده کیسه واورېده دی ډېر زیات غمګینه سو او پر ده باندې ډېر زیات زړه وسوځل سو. ده آفتاب ته وویلې چې د ننه بعد زه ستا دوست یم، انشاءالله تعالی کم چې ستا دوست مړ سوی دی انور، زه به بلکل ستا سره هغه رقم جوړېږم چې څنګه انور جوړ سوی و. او د دغه ځایګې سې آفتاب د حج په سفر باندې روان کړي. دا کیسه چې قاضي و د درو دوستان ته وکړله او بیا یې دوی خوا ته وکتل او بیا دا سوال جن وکړي چې عبیدالله، عبدالله اور لقمانه، تی اوس ما ته دا راوښایست چې په دا کیسه کې کم چا ډېره غټه قرباني ورکړله. په دې کې لقمان ورته وویلې چې ډېره غټه قرباني خو آفتاب ورکړله چې ده ته کم وخت د خپل یار په باره کې معلومات وسو چې هغه پریشانه دی. نو دی د خپلو پیسې راواخیستې، حج یې پرېږداوی او د انور په لور روان سو چې د انور مدد وکړي. عبیدالله ورته وویلې چې په دې کې غټه قرباني زما په نظر باندې انور وکړله چې دی د خپل یار
د خپل دوست دپاره د ښار سره ووتی، خو د سره داسې واقعه وسوه چې دی مړ سولو. جبکې عبدالله دا ورته وویلې چې زما په نظر درګردو غټه قرباني هغه ډاکو سردار وکړه چې د آفتاب خبره یې ومنله، پر آفتاب باندې بروسه وکړه او دی یې هیله کوي چې دی د انور خواته ولاړ سي. دا کیسه چې قاضي صاحب واورېده و دا درو دوستانو ته یې وویلې چې دا کم ګټئ چې تاسو پسې ګرځئ دا د عبدالله سره دی. عبدالله چې دا خبره واورېده د خپله جیب څخه د شطرنج هغه ګټې راوکښئ او په ټیبل یې کښېږداوئ. دا درې سره دوستان ډېر زیات حیران سو چې قاضي صاحب ته څنګه پته ولګېده چې دا ګټې د عبدالله سره دی. نو قاضي صاحب ورته وویلې چې کوم وخت دا کیسه ما تاسو ته وکړه په دې کې عبیدالله او لقمان ته آفتاب او انور ډېر ښه معلوم سو، د هغه قرباني درته ښه معلومه سوه، جبکې عبدالله ته د ډاکو قرباني ډېره زیاته معلومه سوه. نو د چا چې څومره صحبت وي هغه رقم د سوچ وي. نو عبدالله ته د غله قرباني ډېره غټه معلومه سوه، لہذا دا ګټې عبدالله غلا کړی دی. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړې وي. د هغه رقم مزیدارو کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا کیسه د ټولو ملګرو